رسول صلی الله علیه وسلم نه کړ. پدې کې دنه تراویح مراله چې رسول صلی الله علیه وسلم تراویح شل رکعات نه دي کړي، پروژه کې د شپې منسو کړي، یو لس رکعات یې کړي. او دا حدیث کوم بیانو دا د بخاری او مسلم حدیث ته واضح الفاظ دي. ما كان النبي صلی الله علیه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره. نه پروژه کې او نه د روزین علاوه قبل میاشته رسول الله چې د شپې یو لس رکعات نه زیات موږ نه کړي. زم چې دا حدیث چایات کو او زړه ویخو او مؤمنو د حق تابعداري مقصدو نه د دا مسله واضحه شي. دلته به اشاره وکړو د تراویح د مسلې ته، چې اسم حدیث مخې لراله چې واضحه شي. اول خدا مسله ساتي چې تراویح چې څومره کې شریعت اجازه ورکړي. موږ سره حدیث تیر شو چې رسول الله په سره حدیث تیر شو چې رسول الله په خطبه کوله یو کس راغی یا رسول الله د شپې موږ بسنګ کو، نو جواب ولا څور کړو ها څه دو رکعاته کوا. خدای وته نه دی ویلي چې څومره کوا، نو په دې حدیث کې اجازه ده چې د شپې موږ چې څومره کې کولای شي، کاته رکعاته کې کلس کې کشل کې کدیرش کې، نو تراویح استغفر مرجی دي چې څومره کې. خو غیله به د سنت نوم نه ورکه، ځکه چې سنت څه ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي. زه اوس مثال کې شل رکعات تراویح کوم یا سلويخ رکعات کوم او به خلکو ته هم چې د سنت دي، نو مطلب دا شو چې د سلويخ رکعات چې ما کوم کړو د چا طریقه ده، د رسول الله طریقه ده. دا خو ته هغه دروغ تړي. حدیث وایا چې ما چې کوم کړو نه دی اجازه شتي په حدیثونو کې. خدای دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دانی دي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس رکعات کړي فقط، که روزه ده او که غیر روزه ده او که غیر روزه ده. ناول دا مسایسه د بازرونه چې څوک شل رکعات تراویح کوي یا دیرش کې یا سلويخ کې ناغه ته بدعتي وي، او دا غلطه خبره ده، بدعتي نه ده. ها کاغه دا و چې د رسول الله طریقه ده وجوده موجوده بدی کې به پوک، خو بدعتي وته نه، ځکه چې هغه په یو حدیث باندې عمل کوي کې اجازه شتي. نشل رکعات تراویح کې کوا، که دیرش کې کوا او که سلويخ کې کوا، خو غوره طریقه ده یو لس رکعات کول. بیا د یو لسو او شل او دیرش او سلويخ چې کې ته چې سلويخ رکعات تراویح کې کنه سلويخ او شپېته رکعات وکي، ستاسو شپېته رکعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس رکعات ته نه راشي. هغه به کم کول، کم به کول، خو ډیر پارام به کول. ځکه داغه د یو سره دا سوچو کې چې حدیثونه کې راځي چې رسول الله صلی هر شپه چې د شپې مونږونه کو صرف یو لس رکعات به کول بس. دا صرف پکې مو هغه یو لس رکعات کړي، خو داغه د یو لس رکعات ديسیو عائشہ رضی الله عنها چې داغه د خپې به وچو دي، د خپې به پړسېدلې وي، د وینو به ولانه و، کله کله به کې کیناستو. دا دغه یو لس رکعات او موږ سوکو موږ ملک سور رکعات کې شل او 2 منټه کې کوي 15 منټه کې بس. کته جو برځي کته استاد دي د دین خو غوړه هغه سړی دی چې 2 رکعات کوي، د دې شل رکعاتونو غوړه هغه دی چې 2 رکعات کوي، خو په طریقې کوي، سوچ پکې کوي، قران کې سوچ کوي، په سجدو کې دواګانی غواړي، هغه غوړه نشو. نو موږ دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د یو لس کړي دي، کې څوک سوالو کې چې ولي کم کړي دي، جواب درې چې هغه ډیر وګد کړي دي. نه دا مثلا سرګیا د ساتي چې په تراویح کې زیاته او کمه جایز دي کنه دي، جایز دي. غوره طریقه څه ده؟ یو لس رکعات کوزه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه. دویمه مسله شل رکعات تراویح د رسول صلی الله علیه وسلم نه په یو حدیث کې نه ثابت، او چې څومره حدیثونو کې دراغلي چې رسول الله شل رکعات کړي، یا عمر بن خطاب ته منسوب کړي، هغه ضعیف دي، ټول کمزوري. صحیح خبره ده چې رسول الله چې ته یو لس رکعاتونه زیات نه دي کړي. عمر بن خطاب ران چې مخالک را جمع کړو، نو په یو لس رکعاتو را جمع کړو. یو حدیث ته یو خدای حدیث ته، بل حدیث ته جابر رضی الله عنه حدیث ته باقي کوي صلی بین النبي صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان. د الفاظ دي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې موږ له امامتی را کړی و د تراویح 8 رکعات، 8 رکعات به کول او اوتر او به ویتر کو. نو 8 رکعات تراویح شي، 3 رکعات ویتر کې شو دي جوړ شو، یو لستی جوړ شو. د رسول الله طریقه ده، او د امام طبرانی رحم الله حدیث دا راوړی. بعض کسان دوی جاهلان وی په حرم کې شل رکعات کوي، او ماته یو پیرو کس ټلیفون کو
سلام واچ وعلیکم السلام ماته ډایرک وي په دې حرم کې خوشل رکعت کی نو مدینه اوس خبره مسلمان خبر راکې کې څنګه ویني ته چې رسول سم یو لس کړي ما ته ډېر ساده سره د حرم مقابله ته چا سره کې د رسول سره کې مو وی رسول سم کړي د رسول سم زور ډېر دی کنه رسول سم یو لس کړي په حرم کې دغه امتی ولاړ شل رکعت کې ته ما ته چې دغه امتی شل کې وي ته وی چې رسول سم کړي اول خدای خبر استه کمزوري زته ته وایم د امت سردار یو لس کړي دی او ته ما ته د امت د سردار امتی خوشل کوي چې کمزوري خبره کوي لکه ورځ مو به یو کس راغلو چې جمعه نه وته ما سوته منځنه بعد نه دوا سره مسروق ما ته وی چې د رشید احمد غنگوی او د قاسم نانوتوی د بوخا مولیان تیر شي دی باندې نو مې مشهور خو مشهور دي جدا خبره ده او مسله صحیح کړي ده جدا خبره دي چې خو څنګه کافران مشهور دي دنیا کافران سي دي د منصور مشهور دي هر سړی پیژني مطلب خدای نه چې دم هر خبره صحیح ده مشهورتیا جدا ده او مسله صحیح کول جدا ده کله کله دي چې وشي کنه چې یو سړی به څوک به سره پیژني نه د سره څوک نه پیژني او مسله چې بیان کې مسله صحیح هغه صحیح یو نه سره ډېر مشهوري مسله به غلطه نو ما صحیح د مشهور خو ته څه ولې وی هغه ویلي چې تعویذونه جایز دي ته وګورئ دا غټ خلکو ویل نو مې رسول سم خو پیژنې کنه مې هغه ډېر مشهور سړی او دې او ډېر غټ سړی نو وی وو غټ سړی مې هغه وی چې دا نشتی هغه سړی وی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وی نشتی او ته چې رشید احمد غنگوی وی چشتي زما خدای ایمان دې چې رسول په مخ کې هیڅ څوک هغه ته نه رسي اندې چې رسول په مخ کې هیڅ څوک هغه ته نه رسي او کسته د ایمانی چې غنگوی و درسي یا ننوتی و درسي دغه غټ خلکو نه بیا صحیح ده ستا خبر نو مې په دبل باندې خبره سرو کې نه دی ما ته جو شیخ استاد خبره او سید پیغمبر خو ډیر اوچته او چې هغه ویلي نشي په جواب کې ماته زه صحیح ده زنه بس روان شو مطمئن نشو بده چې رسول الله ټول نه غټ بعض جاهلان دا چې په حرم کې شل رکعت تراوی کیږي نو بس شل رکعت دی دغه ولنې جوابداري چې موږ خبره د رسول الله کوته د حرم کې او الله په یوځ کې دا نه دی ویلي چې تاسو هغه څه کوي چې په حرم کې کیږي د ویلي په قران او حديث کې دي څنګه راغلي دي سی ویلي دي اطيع الله واطيع الرسول دا لو من الله پیغمبر ومن اوس کده حرم ولا خبره ده الله او د الله د رسول د خبرې سره برابر یو منو به چې برابر نو یو فریدو به لنډه خبره یوا دویمه هغه ته ما دا وی مې ته چې ویلي چې په حرم کې شرکت کی وې نه ما بخپل لیدلې ما بخپل سترګې لیدلې ویاو ما ورېدلې ویاو چې خمه په دې خبره مضبوط کو نو مې په دې حرم کې به تری دلی چې خلک رفل دین کوي د رکوع مخ کې رکوع بعد په دې غټ غټ سترګې دغه نه دی لیدلې کیسه او مې د غوګونو خوستا کار کوي کنه تبع التوریدلی چې کله امام وی ولد ضالین نبی وسم په تیز وی امین الته به جنازم کړي کنه جنازي طریقې دی دي الته به د باران د غختو د باران موز کړي هغه موز دی دي الته به دم لیدلی چې کله نور تور شي یا سپومي تور شي تندرونی شي هغه د باران موز کېږي دوه رکعات هغه به دیم لیدلی ډېری مسلې به تل لیدلی مته په حرم کې دانی لیدلی چې منځنه بعد چې خلک په ککرې مېلاس کې ذکر وایي چې لیدلی چې حرم دلیل کین به په دې مسلو کې ولنه دلیل کې وینا نه په دغه کې زموږ په مذهب کې نه دی راغلی او په شل رکعاتو کې حرم دلیل نه دا دلیل له بدی باندې چې سړی په اصل کې د خواهشاتو تابعدار دی د دوه خبرې شو درې مخابره په حرم کې شل رکعات تراوی چې کوم کیږي هغه صرف شل شپې او هم دوه امامان کوي یو امام لس رکعات کوي او بل امام لس رکعات کوي یو په یو ځای شل نه کوي د خبرې د وګړي سوچ کوا به چې کله تهجد مونږ سره شي هغه بیا 8 رکعات کوي تهجد مونږ سره 8 رکعات شي اته او شل اتیش رکعات شي او به 3 رکعات شي ویتر شي نو څو ټوټل شو یو 10 رکعات شي نو به خو دې سمو چې یو 10 رکعات هم سنت دي ځکه چې په حرمینو کې کی یو 10 سنت نو او په شلو پورې خته د درې سره خبرې نه سړي ساتي چې څوک ته د دوی چې په حرم کې شرکت کوي دا راغی جواب دی بیا به سره دا وایي چې نو دې صفای ولې نه وي چې د دې ملک بچایانو د علما ولې دې سنې چې په حرم کې دې یو لس رکعت کې شل ولې کول
جواب داغي دی چې کله چې ملک عبدالعزیز رحمه الله د مکې د ځمکه او د مدینې د ځمکه د واغسته او خپل قبضه کې راوسته نو په هغه ټیم کې ډیر علما را جمع کړو داغه سره مشوره وکړه نو بعض مليانو به دا خبرو کړه چې تراویح شل رکعات دي او بعض وی چې رسول الله وی چې ول سره رکعات دي د رسول الله طریقه او دې کې اختلافات پیدا شو ملک عبدالعزیز رحم الله سبحانه وتعالى دې برحم وکي ډیر خیر انسان ناغوی چې ګور اختلافات مو پیدا کوي یو لس کوي بل لس کوي او ځکه د بعض علما وی دې چې ملک عبدالعزیز رحم الله د کسانه چې خوشاله کړي کوم چې شل رکعات وایي کړي خپل ده او غو ته څخ کړي د شل یو لس کې بل لس کې د شل دي تاسو کوی زه اوس لازم دلته لس رکعات موږ کو به تر شي به تل لس رکعات کې امامت یو کې نبی چې ته وتی او کستانه ته پوښتنه کوي چې مولوی څه تاول د شل رکعات وکړو ته وته شل خو مانی دي کړي ما سو کړي ما خلص رکعات کړي شل خو مانی دي کړي بیا به جمعه کې د خلکو مرزي ده که څوک ما سره لس کوي کو څوک شل ته ودرېږي دی بل امام سره مو دی خپل مرزي ده موږ د وجه اجازه پکشتي شل رکعات تراویح انسان کولای شي خو د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت د رسول صلی الله علیه وسلم صرف یو لس رکعات ثابت دي سوي عائشہ رضی الله عنها مخکې یصلي اربعا رسول الله صلی الله علیه وسلم باول سلور رکعات وکړو د دې مطلب دا نه چې سلور رکعات په یو سلام کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه رکعات وکړو بیا به دمنه کول بیا به ډایرک ودرید او د دوه رکعات به نیوي شروع کړو دا سلور رکعات چې رسول الله وکړو بیا به لکه دمو کړه بیا به نور سلور کول نو ځکه دا سلور یو ذکر کړی او د تراویح ته عربی کې دا ټکی په دیوي چې راحه یعنی په دې سلور رکعاتونو بعد انسان به ځان دمه کوي به چې نور سلور کې بیا ځان دمه کوي ځکه دې په عربی کې تراویح ویل کی عائشہ رضی الله رسول الله سلور رکعات وکړو بیا مخکې ډیره عجیب خبره کوي فلا تسأل عن حسنهن وطولهن خدای سلور رکعات د خپلوالي تاسو ایمان مکه وي چې سوره کلی وکاو وی شل رکعات تراویح دې عائشہ رضی الله وی د سلور رکعات به دې کلی کول چې تاسو مکه وي عظیم چرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تراغله یا عائشہ نه راغله او زموږ د تراویح په پاکستان انډیا کې چې موږ هم کو دا غي د خپلوالیم ته پوس مکوي سم پهلوانی سمې درس جوړي او مولوی سي غریب هم څوک نه پری کروشي چې د رسول الله په حدیث باندې عمل کوم د موږ خپل هره وینن سوړون ته کوي هغه غریب دانو مولا دی دانی خوري ک دانی دولور نه کوي غریب د لوګي نه مري دا غریب د خپل دانو سوچي به سپیډ ورکی چې سپیډ ډیر تیز کی به کم اورز یو سپینګره به आवाज وکوي زنګنان دي زموږ مات کړو لږ گزاره کو او زه بخپل دی مولا سره ملو شوم په پاکستان کې دغه خبرو سره ما کور ما څنګه دلته امامتي څنګه ما دوی دي چې راغله ما څنګه والله کې یو کارت مې پریدي او په ترو کې خو زما به خونی دوی چې لګي تیزو ما یو تیزی دی کړي چې روکو ما یو رو دی کړي چې بمنځ کې اوسېګم یو ولې سنسد لکه یوې کې مو وینه پری او ایتله ماته دا وایي چې ته دوی ته وایي چې یو لس رکعات کوه ما بغربې وایي په دې تیزول روکولو کې مې نه پری دي کله یو لس رکعات مو ته بیا سره سکه الته خلکم جاهلان دي او دغه مولیانو په الله سبحانه وتعالى باندې یقین مضبوط نشي لکه صد دانو تنازع بس حق بیانو چې چا قبول کو صحیح ده که قبول نه کو خپل سفر مخ کې تیروا د علم سړي کار دی حق بیانول هغه دا کار نه چې به خوراک په کم ځای کې کوم او زه مثال کې په دې جمعه کې مسله بیان کوم که تاسو خوخه شوې منی او که خوخه منی او خپه شوې الله دې تاسو سل پیری خپه کیږي خو به نه خپه کیږي او کچاره ته وی چې دلته به درس نه کې او زمای چوټی کړه چې زه نزبل جمعه ته زمال خپل میشن پوره کوم زه په دې جمعه خو ما ایمان نه راوړی زه په دې جمعه کې نه زه درسونه وکوم نور دنیا زینی مسلمانان کدی ملک علماء ته وی چې توزه په بل ملک کې وکاو کاغه ملک علماء چې بل ځای کې بل ځای کې وکاو کله به دمه کیګو کله چې به دې قبر کې خود چې به کوم ورځ دې جسم نه ساوته نو بس بیا به زه ودرېږم بیا به ختم شي او چې سو پورې بدی کې سای دا نه چانه یریږي او نه ته مو ساتي چې څوک مال پیسې راکې یا څوک مال ډوډۍ راکې یا څوک ما ساتي نه رب العالمین غټ رب دې زمونږ هغه هر څه کوي خو د دې مولیانو ایمان کمزوري شوی نه چې ایمان کمزوري چې بس بیا غریب هر چا ته جری خولې چنګ کړي خاندي را خاندي نه ځکه دا مسله ته څوک نه بیانې فلا تسأل عن حسنهن وطولهن بیا وی
سلور رکعته به نور وکړو وې دا غیم ته پوس مکو دومره خواږه رکعتونه به رسول صلی الله علیه وسلم کول سلور او سم وګده به کول ثم يصلي ثلاثه به سوره کته وکړو درې د درې به ویترو قالت عائشه رضی الله عنها فقلت يا رسول الله ما رسول تبوسك اتنام قبل ان توتر یا رسول الله ته د کېږي د ویترونه مخکې د دلیل به دې باندې چې رسول الله به تر کته وکړو به دمو کړه پرې به وته سملاستوبه نایشره ته پوښتنه یا رسول الله ته د کېږي ته سم لیک هغه ته رسول الله ته عائشه ان عيني تنامان زما سترګې ودکی ولا ينام قلبي زما زړه نه ودکی او د پیغمبرانو خصوصیات دي چې د پیغمبر سترګې بندي خو زړه نه بندي زړه نه ودکی دا سترګې ودش خو زړه نه ودکی ځکه وبې رسول الله پاسې د درې رکعات وکړو او د سویم نه وکړ كان يصلي من الليل 10 ركعات رسول الله بلس رکعات کول ويوتر بسجده او یو رکعت به ویتر کو نسوشو یولس ويركع ركعتي الفجر او به دو رکعات د سحر د منځ مخ کی کول سحر د منځ سنت فتلك 13 ركعه نو د سوشو ديار رکعات او کله چې علم طلب کوی هر مسله به ته حل شي